نهم، جسمی انډول مو وساتئ. بدن مو له یو قانون څخه پیروي کوي چې د ګټې اخیستلو په نامه یادیږي. که له کوم څیز نه ګټه ترلاسه نه کړئ هغه له لاسه ورکوئ. ستاسې بدن کولی شي د ژوند په ټولو ورځو کې له تاسې سره د یوې وسیلې په ډول مرسته وکړي او خپلو موخو ته مو ورسوي. د دې لپاره چې بدن مو ښه کار وکړي نو اړینه ده چې ښه ساتنه یې وشي. یوازې دا ساتنه د خوراکي توکو په صورت کې نه کیږي، بلکې ورسره باید منظم ورزشي تمرینونه هم وشي. اساسي قاعده دا ده چې باید هره ورځ د خپل بدن ټولو عضلاتو ته ورزش ورکړئ. تاسې باید هره ورځ خپل مفصلونه خلاص او بند کړئ او بیلابیلو اړخونو ته حرکت ورکړئ. د دې لپاره چې ښه جسمي تناسب ولرئ نو اړینه ده چې په اونۍ کې 20 دقیقې یا په برابره کچه په ورځ کې 13 دقیقې ورزش وکړئ. د ورزش غوره مهالویش دا دی چې په اونۍ کې 3 تر 15 ځله ورزش چې هر ځل یې 10 څخه تر 15 دقیقو پورې دی. ورزشي تمرینونه په 3 برخو ویشل کیږي: ایروبیک، قدرتي او انعطافي. د ایروبیک تمریناتو لپاره اړینه ده چې په تیزۍ او شدت سره ورزش وکړئ او د زړه درزا مو لوړه کړئ او د 15 دقیقو لپاره په همدې حالت کې واوسیږئ. دا کار کولی شي چې په بیړه د لارې تګ، لامبو، قراره منډه، د بایسکل سورلي، د استقامت اسکي او په وزني دستګاو سره وشي. یوه غوره پانګونه چې وکړئ دا د تاسې باید یو مجهز لاسي ساعت چې د زړه د درزا د معلومولو لپاره دی واخلئ چې له تاسې سره د ورزش په حالت کې مرسته وکړي او معلومه کړئ چې د زړه دربا مو څومره ده. د قدرتي ورزش لپاره باید داسې ورزشونه وټاکو چې هغه دستګاه ونه لري. اوږده ناسته، لامبو وهل او له وزن څخه ګټه اخیستل لکه دمبل او هالتر استعمالول. له نیکه مرغه تر 80 کلنۍ پورې له داسې وزنونه کار واخلئ چې هغه ستاسو بدن جوړوي. ډیر خلک په 50 یا 60 کلنۍ کې د بدن جوړونې کار پیلوي او تر کلونو پورې هغه ته دوام ورکوي. دریم ډول ورزشي تمرینات انعطافي تمرینونه دي. غوره حالت یې دا دی چې د یوګا په ټولګي کې ځان شامل کړئ او د پیړیو ټول تمرینونه چې په کلونو کې منځته راځي زده کړئ. د پیړیو تمرینونه له تاسو سره د عضلاتو په ځانګړي ډول ستاسې د ملا او د ورنو ستړیا له منځه وړي، ځکه چې دا ستړیا کولی شي چې ستاسې ټول بدن له شکل څخه وباسي. منظم کښتي حرکات د ډوډۍ په هضم کې د انرژۍ په کچه د بدن په نورو حرکاتو کې مثبته اغیزه درلودلی شي. مناسب ورزشي تمرینونه رښتیا هم ښه دي او د بدن ساتونکي دستګاه قوي او تاسو ته غوره شخصیت بخي. ستاسې بې باوري له منځه وړي او تاسې ته د قدرت احساس او د نننۍ ډاډ دربخي او له تاسې سره د خوړو په هضم کې مرسته کوي. اوږد عمر دربخي او ستاسې ظاهري جذابیت د نورو په وړاندې لوړوي. ورزشي تمرینونه یو له هغو لارو څخه دي چې له تاسې سره مرسته کوي چې 100 کاله ژوند وکړئ. لسم، ډیر استراحت او تفریح وکړئ. د دې لپاره چې ستاسې کارونه ښه او غوره وي او تاسې ښه کړنه او ښه احساس ولرئ نو اړینه ده چې په منظم ډول هره شپه استراحت وکړئ. د المیدا د 2000 لوړو مرتبو خلک چې په 22 کالو کې څېړنې کړې وې په پایله کې وویل په هره شپه کې له 7 تر 8 ساعتو پورې خوب د اوږده عمر له لرلو سره نیغه اړیکه لري. په اوسني وخت کې ډیر داسې کسان شته چې د ستونزو له کبله یې خوب پوره نه وي او د ډیرو کسانو خوب 1 ساعت وي یا له 1 ساعت څخه ډیر چې د دوی له اړتیاو نه کم دي او په پایله کې هره ورځ په یو ډول ګنګ ستوب او تیت پرکو حواسو تیروي. ډیر کسان د دې لپاره چې خپل ځان منظم کړي هره شپه تلویزیون بندوي او مخکې له 10 بجو څخه ویده شي او مخکې له دې چې سبا ورځ پیل شي 8 ساعته ویده شوي وي
د دوی ژوند مکمل بدلون موندلی او له همدې وجې نه چې په هره شپه کې 1 یا 2 ساعته خوب ډیروي، دوی احساس کوي چې ډیره انرژي، مثبت فکر، خوشحاله، له مطمئن، هوښیار او اخلاقي کسان دي چې د ژوند اړیکې غوره دي. په هره اونۍ کې 1 ورځ پوره رخصتي واخلئ او کار شاته واچوئ. په دې ورځ کې هغه کار چې ستاسې ذهن مشغولوي مه یې کوئ. ډیر خوب وکړئ، پیاده تګ وکړئ، فلم وګورئ، د غرمې د ډوډۍ لپاره د باندې ولاړ شئ، تلویزیون وګورئ او خپل ذهن ته مکمل آرامتیا ورکړئ. دا کار ستاسې مغزو ته اجازه ورکوي چې په 24 ساعتونو کې د باترۍ په ډول چارج شي. ځینې وخت ستاسې له مغزو څخه داسې کار شوی وي چې تاسې اړتیا لرئ چې 2 یا 3 ورځې په پوره توګه رخصتي واخلئ چې ستاسې ذهن آرام او بیرته چارج شي. هغه څه چې د زړه د آرامتیا پانګه ده هغه دا چې تاسې پوره څملاستی او تفریح مو تیره کړئ. هغه کارونه چې اړین دي ټول ترسره کړئ. په هر 2 یا 3 میاشتو کې د اونۍ په آخره کې 3 ورځې رخصتي واخلئ او خپل کارونه کور ته مه وړئ او اصلي کار مه کوئ. باید هر کال 2 اوږده سفرونه ولرئ چې لږ تر لږه 1 اونۍ وخت ونیسي او په دې سفر کې هیڅ داسې کار مه کوئ چې ستاسې په دندې سره تړاو ولري. له خپل ذهن او جسم سره مینه ولرئ او دا خبره مه هیروئ، له دواړو په سمه توګه سره ساتنه وکړئ. ځینې وخت غوره کار دا دی که له خپلې دندې څخه کور ته راتلئ، زر ویده شئ او د شپې اوږد خوب وکړئ. آرامتیا، استراحت او مکمله تفریح څو کاله ستاسې په ژوند کې د عمر اوږدوالی راولي. 11 اوږده او ژوره ساه اخیستل عادت وګرځوئ. ستاسې بدن او ماغزه د اکسیجن په مرسته کار کوي. له همدې کبله د اوروبیک ورزش تاسو ته ښه دی. د اوروبیک تمرینو د ترسره کولو پر مهال ستاسې د بدن ډیر اکسیجن لرونکې وینه د مغزو څخه د بدن ټولو برخو ته پمپ کیږي. دا کار تاسې ته یو غوره احساس درکوي. غوره تنفس د آرامۍ تنفس دی. د صندلۍ پر سر کښینئ او له 2 نیولې تر 10 ځلو پورې اوږد تنفس وکړئ. لاره یې اسانه ده. لاسونه مو د خېټې پر مخ وغوړوئ، تر 10 پورې شمیر وکړئ او هوا سمه دننه بدن ته داخله کړئ چې ډیره هوا رګو ته ورسیږي او د زړه پردې ته مو لاندې فشار ورکړي. هغه مهال چې رګونه په اندازه له هوا نه ډک شول د څو شیبو لپاره یې وساتئ او وروسته یې په داسې حال کې چې تاسې تر 10 شمیر کوئ په آرامتیا سره وباسئ. دا تمرین له 2 تر 10 مرتبو وکړئ او دا تمرین تقریبا په ورځ کې 2 ځله کوئ. په ځانګړي ډول که کومه مهمه جلسه او نطاقي ولرئ د 2 دقیقو لپاره وخت پرېږدئ او د اوږده تنفس اخیستلو تمرین وکړئ. دا اوږد تنفس کولای شي ستاسې ذهن د الفا کچې ته ورسوي، ماغزه مو پاکوي او تفکر ته مو آرامتیا ورکوي او ستاسې موجودیت ازادوي. وروسته د اوږده تنفس اخیستلو دورې تاسې ته د آرامتیا او خوشحالۍ احساس درکوي او تاسې چمتو کوي چې غوره کړنه ترسره کړئ. دا خبره هم کوم چې ستاسې په روغتیا او د اوږده عمر په لرلو کې رګونه ډیر ارزښت لري. سیګریټ څکول یو له هغو بدو کارونو څخه دی چې کولی شي ستاسو بدن ته زیان ورسوي. سیګریټ څکول لږ تر لږه له 22 ناروغیو سره اړیکه لري چې په دې ناروغیو کې سرطان، د وینې ناروغي، د پوستکي ناروغي، د رګونو د دیوالونو کلک کېدل، د زړه ناروغي او داسې نورو ناروغیو لامل دی. دوامداره سیګریټ څکول 8 کاله ستاسې له عمر نه کموي. د زړه د خوشحالولو وسیله د سیګریټو پرېښودل دي، نو ستاسې د رګونو روغتیا به پاتې شي او ډیره انرژي به ترلاسه کړئ. ستاسې ظاهر به ډیر ښه شي او د خپل ځان په اړه به ښه احساس ولرئ. ستاسې په نظر به خواړه مزناک وي او د دې احتمال به وي چې تاسو ډیر عمر ولرئ او ستاسې سن به لوړ شي. 12 د الکولو له استعماله ډډه وکړئ. د هغه څیړنو پر اساس چې شوي دي د روغتیا په برخه کې دا وړاندوینه کوي چې له الکولو څخه باید ګټه وانخیستل شي.
یو له هغه قانون څخه چې کولی شي ستاسې په ژوند کې د روغتیا او بریالیتوب سبب شي دا دی چې د مضرو څیزونو له څښاک څخه ګټه وانخلئ. له الکولو څخه د ګټې اخیستنې عمده دلایل دا دي: د موټر چلونې پیښې، په کور کې مرګ د مریضۍ پر اساس، په کورنۍ کې جنګونه، د دندې له لاسه ورکول، د ابرو له لاسه ورکول او په ژوند کې ماتې خوړل دي چې تاسې باید دا ډول ونه اوسیږئ. 14 داسې موټر وچلوئ چې ژوندي پاتې شئ. د حیرانۍ خبره ده چې ډیر مرګونه په 15 کلنۍ کې پیښیږي. د دې لامل د موټروانانو پیښې دي. د دې مرګونو بل لامل دا دی چې مسافر او هغه کسان چې موټر چلوي د ملا او رنو کمربند تړي، خو د وړاندینې وړ دي. د دې احتمال شته چې تاسې د ژوند په اوږدو کې یو ځای ته د تګ په نیت سفر کوئ. کیدای شي د موټر په ټکر کې مړه شئ. تاسې ته چې ډیر مرګونه پیښیږي لامل یې د الوتکې سقوط دی. تیزه موټرواني جواز لري، خو چې د درېدلو نښې ښکاره شي باید هلته ودرېږو. که غواړئ چې اوږد عمر ولرئ نو دا ټکي پام کې ولرئ: د سرو څراغونو په لور دواړو خواو ته کتل، مخکې له روانېدو څخه د موټروانۍ آداب په پوره توګه مراعات کول او داسې نور. د بیمو د ارزښت پر اساس ډیر عادي کسان شته چې په خپله د خپل مرګ سبب شي ځکه چې سمه موټرواني نه کوي. هغه کسان چې باوري وي او نورو ته درناوی لري د موټروانۍ په وخت کې له احتیاط څخه کار اخلي. دا بریالي کسان دي او دا ډیره مثبته اغیزه په ژوند کې او د ژوند په نورو برخو کې لري. تاسې چې یو ځای ته ځئ د موټروانۍ لپاره پوره وخت پام کې ونیسئ. د خپل ځان لپاره 15 یا 30 دقیقې اضافه وخت وټاکئ ځکه چې د ترافیکو تر فشار لاندې رانشئ او بیړه ونه کړئ. تاسې خپل آرامتیا وساتئ، راحت او خیارانه اوسیږئ. ډیر کسان چې په موټر کې وي مخکې له دې چې حرکت وکړي خپل کمربندونه تړي او هر وخت مو چې په زړه کې شک پیدا شو چې څنګه موټرواني وکړم، تیزه که ورو، نو تاسې په دې حالت کې آرام او قراره موټرواني وکړئ. له اوسه ټینګ هوډ وکړئ چې د عمر تر پایه جریمه نه شئ او له همدې پریکړې سره مناسبه موټرواني وکړئ. تاسې باید د موټروانۍ په وخت کې ساعت 10 په 10 کې او خپل دواړه لاسونه د فرمان پر مخ پرېږدئ. ښکاره او د رڼا په لور کښېنئ. کله چې باوري شوئ چې دواړه اړخه او د موټر شا په سمه توګه په هنداره کې لیدلی شئ، که ستړي او بې حاله یاست نو خپل موټر د یوې جادې تر څنګ ودروئ او لږ ویده شئ او د موټروانۍ په وخت کې افراط مه کوئ. که په بیروبار کې مو موټرواني کوله فکر وکړئ چې ټول موټروانان بد دي. فکر وکړئ چې څوک راته نه ګوري او یا دا چې ټول بې حواسو دي. 2 یا 3 ماشین شاته پام وکړئ چې وکولای شئ وړاندوینه وکړئ چې ستاسې مخکینی موټر څه عکس العمل کوي. هره شیبه داسې موټرواني او داسې فکر وکړئ چې شاید ستاسې تر شا د پولیسو موټر دی او د میاشتې آخره نیټه هم ده او د پولیسو افسر خپله د جریمې برخه هم نه ده اخیستې. دا کار د دې سبب کیږي چې تاسې سمه موټرواني وکړئ. 14 په ځان کې داسې عادتونه ډیر کړئ چې د فردي امن لامل مو شي. دا عادتونه له منطقي او هوښیارې موټروانۍ سره سمون خوري. تل مو باید د خپل فردي امن ساتنه وکړئ. هیڅ وخت کوم لوری بې خطره مه ګڼئ. احتیاط کوئ او مخکې له مخکې د هر څه په اړه په پوره غور سره فکر کوئ. هیڅکله دا مه منئ چې د خپل ژوند روغتیا په اړه بې غوره او هوایي اوسیږئ. هر کال زرګونه کسان د بیلابیلو پیښو له امله مړه کیږي او له منځه ځي. لکه ډیر کسان د حمام کولو په وخت کې د حمام په لوښو ښویېږي، ډیر له زینو څخه لویږي، ځینې نور په شپه کې چې د سیزونو په لټه کې وي لویږي، یو پر بل باندې په سحو ډزې او شلیک د تیږو باران کوي چې دا یو بې عقله او بې منطقه لاره ده چې تاسو خپل ځان له منځه وړئ. یو پخوانی متل دی وایي مخنیوی له درملنې نه غوره دی. وخت پیدا کړئ چې مخکې له مخکې د خپلو کارونو په اړه فکر وکړئ او پلان ولرئ. له خپل ځان څخه پوښتنه کوئ کوم کار چې امکان لري خراب شي
وروسته سم باور پیدا کړئ چې دا پیښه نه کیږي. د تګ لپاره پاک ځای وټاکئ. که موټرواني کوئ او یا نه امن ځای ته ځئ نو د موټر دروازې بندې کړئ. غریبان مه در سره جګوئ او که څوک لږ در نږدې شو د ځان ساتنه وکړئ. تل په یاد ولرئ که چا د رشوت غوښتنه درنه وکړه نو تاسې باید د ځان د امنیت لپاره پیسې او د اعتبار کارت ورکړئ. ځان مو له هر څه نه ډېر ارزښت لري. که په کور کې وئ نو د کور دروازه بنده ساتئ. کوم وخت چې کور ته راځئ مخکې له دې چې ویده شئ د پارکینګ دروازه بنده کړئ او د کور ګروپ روښانه کړئ. یوه بله خبره دا ده چې د خپل کور په اطراف کې له احتیاط نه کار اخلئ. که له سړک نه تیریږئ د سړک دواړو خواو ته وګورئ. یو له هغو لارو څخه چې ډېره بېعقله ده هغه دا چې یو انسان بې احتیاطه موټر وهي او مړ کیږي. تاسې د خپل ژوند په قدر او ارزښت پوه شئ. 15 تل فکر کوئ چې بریالي کیږو. دومره هیلهمن اوسیږئ چې هیڅوک ونشي کولی ستاسې دا خوښي له منځه یوسي. د خپل ځان او نورو په اړه مثبت فکر ولرئ او دا داسې کلي ده چې په پوره توګه ستاسې د روحي روغتیا سبب ګرځي او روحي روغتیا ستاسې د اوږده عمر په لرلو کې خورا مرسته کوي. ځینې حوانوردان له ډاکټرانو څخه دې پایلې ته رسېدلي چې په 80 هر ډول ناروغي او ناخوښي له ځان سره مستقیم اړیکه لري. یعنی روان یا ذهن د جسمي ناروغۍ سبب کیږي. هر څه چې خورئ نه ناروغیږئ، خو د خوړو په اړه منفي فکر هره ناروغي د دې په وجه ناروغیږئ چې تاسې څه خورئ. دغه موضوع ستاسې په روح او روان فشار راوړي. هر څومره چې مثبت اوسیږئ په هماغه کچه به ډېره انرژي لرئ. هر څومره چې مثبت اوسیږئ ستاسې فردي امن قوي کیږي او د بیلابیلو ناروغیو په مقابل کې به مقاومت ولرئ چې ډېر کسان دا کار نشي کولای. که مثبت اوسیږئ په خپل نفس باندې مو باور زیاتیږي او له هر اړخ څخه به روغتیا ولرئ. ډاکټر مارتین سلیګمن د پنسلوانیا پوهنتون استاد د خوښۍ څرګندولو په اړه خپلې څېړنې کړي او دې پایلې ته رسېدلی چې وایي د پیښو په اړه مخکې له مخکې تفسیر کول له هر څه نه زیات ستاسې د خوښۍ کچه ټاکي. ستاسې د تفسیرولو لاره باید داسې وي له هغې لارې نه چې له ځان سره خبرې کوئ او یا هم هغه څیزونه چې ستاسې د ژوند په اوږدو کې پېښ شوي هغه تعبیر او په ثبوت یې رسوئ چې نیکمرغه او مثبت کسان هر څه د ځان لپاره مثبت تعبیروي. هر مهال د ځان لپاره د ښو په لټه کې وي. په هره ماتې او هره ستونزه کې ځان ته یو ښه درس اخلي. که یو کار خراب شي هغه د ځان لپاره یو مسئله ګڼي او پرې فکر کوي او خپل ټول ذهنیت هغه ټکي ته متوجه کوي چې غواړي ورته ورسیږي او ورباندې سم فکر کوي، نه دا چې وایي څه وشو او ملامت څوک دی. ټینګ هوډ وکړئ چې خپل ژوند تل په ډک ګیلاس کې وګورئ، نه په خالي کې. هغه څه چې نه لرئ د دې پر ځای چې تشویش ورته وکړئ او وغورېږئ، هغه نعمتونه او هغه څه چې خپل ژوند کې لرئ په هغه شکر وباسئ. هغه کسان چې ستاسې تر څنګ دي د هغو په اړه ښه او مثبت فکر ولرئ. همداسې ډېر کسان شته چې اصلي او رښتیني دي او هڅه کوي تر هغه ځای چې بلد دي ښه او نیک کارونه وکړي. باید د هغو په سلوک کې د ښو نکتو په لټه کې اوسیږو او پرته له شکه چې هغه تاسې پیدا کوئ. ټینګ هوډ وکړئ هره پیښه چې ستاسې مخ ته راشي نو تاسې خوښ پاتې کیږئ. مثبت ذهنیت هغه وخت خپل ځان ښیي چې کارونه خراب شي او هر کله چې هر څه سم وي او د جوړېدو په لاره وي نو اړتیا نشته چې ښاد او مثبت شئ. کله داسې ستونزې او ماتې سره مخ شئ چې هغې ته زموږ تمه نه وي نو باید تاسې ځان او نورو ته دا وښایاست چې کوم ډول ذهنیت لرئ. ډاډمن اوسیږئ چې ستاسې ذهنیت تل مثبت دی. 14 د ځان لپاره یو مناسب لیدلوری رامنځته کړئ. له 50 کالونو زیاتو څېړنو دا ښودلې چې نیکمرغه او بریالي کسان هغه دي چې د دې پر ځای چې د ژوند په ټیټو او جګو کې پاتې شي ژوند ته په لوړ نظر ګوري.
د دې لپاره چې پوه شئ چې تاسې بشپړ او روغ کسان یاست باید په خپل ژوند کې یو لیدلوری پیدا کړئ. تاسې له هر اړخه څخه رښتینی، پاک، مثبت او ارزښتمنده یاست. تاسې کولی شئ هغه شخصیت چې تاسې پیدا کړئ او په هغه دلیل چې ژوند لرئ له خپل ځان سره مینه ولرئ. درناوی یې وکړئ او په خپل ځان باندې پوره ویاړ وکړئ. لازمه نه ده چې د چا لپاره خپل ځان ته ګواښ وکړئ او یا بهانه وکړئ. داسې رواني ستونزې شته چې ستاسې په روغتیا، خوښۍ او اوږده عمر کې خنډ پیدا کوي، چې دا ویره، دوزړه‌توب، د ګناه احساس او غصه ده. همدا څلور عنصره له هر څه نه زیات ستاسې روغتیا او اوږد عمر ته زیان رسوي. تاسې کولی شئ چې په خپله ویره برلاسي شئ او له هغه کار څخه چې ویریږئ هغه وکړئ. د مرګ ویره حتمي ده. د دې لپاره چې پر خپله طبیعي ویره برلاسي، له ماتې او نه منونکي ځواب له اورېدو څخه وروسته باید د هغو خوا ته لاړ شئ. د دې لپاره چې تاسې پر خپل شک او دوزړه‌توب برلاسي پیدا کړئ نو باید تاسې خپل ځان په حرکت راولئ. په هر حال کار وکړئ، که څه هم بریالیتوب ونه لرئ. که په پوره باور سره یو کار کوئ او اعتماد په نفس پیدا کوئ نو داسې کړنه باید وکړئ چې هیڅ ویره او شک پکې نه وي او له دوزړه‌توب څخه خلاصون مومئ. دوروتی براند لیکي داسې کار وکړئ چې ماته امکان نه لري او همداسې کیدای هم شي. که غواړئ چې پر خپل ګناهګار احساس باندې برلاسي شئ، په یاد ولرئ چې هیڅوک او هیڅ څیز نشي کولی ستاسې له اجازې پرته تاسې ته د ګناه او یا د پښیمانۍ احساس درکړي. چاته اجازه مه ورکوئ او څوک مه پرېږدئ چې په یوه دلیل په تاسې کې د ګناه احساس وزېږوي. په یاد ولرئ چې تاسې روغ یاست او په ژوند کې هر هغه څه چې ښه وي تاسې یې وړ یاست. که مخکې له مخکې پرېکړه وکړئ چې هیڅ څیز ستاسې د ذهن ارامتیا ورانه نه کړي نو کولی شئ چې پر خپلې غوسې برلاسي پیدا کړئ او د هغو شیانو په اړه فکر کوئ چې کولی شي ستاسې غوسه ارامه کړي. مخکې تصمیم ونیسئ چې هر ډول پیښې منځته راشي ځان ته اجازه مه ورکوئ چې خفه شي. آرام، مثبت، راحت، صابر او بېغمه اوسئ. ځان ته اجازه مه ورکوئ چې خفه شي یا تشویش وکړي. دا ډول لارې شته چې د ذهن چمتووالی ښایي او کولی شي ستاسې احساسات کنټرول کړي چې تر دې دمه کشف شوي دي. له ځان سره پرېکړه وکړئ چې هره پیښه وشي تاسې یو مثبت او ښاد کس یاست. خپله به هم حیران شئ چې له ستونزو او ماتو سره مخ شئ، تاسې به په ډېرې ارامۍ سره بدلون وښیئ.